امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد، بخاری، ترمیزی، نسائی، ابو زرعہ، امام ابن ماجہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اسحاق ابن راہوے، امام ابن خزیمہ. الحمدللہ دا ټول زمونږ امامان دي او زمونږ د سر ګلونه دي. او امام ابو حنیفہ خو زمونږ د عقیدې امام دی. دی وایي امام نه مني او کنځل یې ورته کوي. خو دا خبره داسې ده زمیندار چې کله دا شوتلو پټې دغه کوي که ته ټول زمیندارانې وایي نو دې کې دا منګک کي نو چې اوبه ور پرېږدي یو لوټې ته وخېږي یو پو وکړي بل ته وخېږي بل ته وخېږي بل ته وخېږي. زه وایم ای خلکه ای ورونو زمونږ د ټولو الله یو دی دی که نه دی قرآن هم یو دی کعبه هم یو ده یو الله لمونځ کوو. راځئ دا د انصاف چشمه په سترګو کوي او دا د ضد او حسد دا لرې کوي. موږ وایو الحمدلله که د اشاعت توحید ورونه دي هم زموږ ورونه دي، که د جماعت اسلامي دي، که تبلیغین دي، که جمعیت علما دي، هر هغه څوک چې اسلام ته ځان منسوبه یې زموږ ورور دی. خو حساب به کوو ګوره ورورۍ کې خو به حساب کې که نه خبره به دې هله منو چې د محمد رسول الله د حدیث صاحب برابره او دا امام ابو حنیفہ صاحب ویلی دی. شامی اول جز 15 صفحه کې ابو یوسف ته وایي ویحک ابا یعقوب مړ شې د هر څه رانه ملیکه او بیا ورته وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي صحیح حدیث دا زموږ مذهب دی. نو دا خبره چې وکړي نو څوک بدعتیان وایي خیراتونه نه مني. خیرات منو خو دا ستا قلنګ نه منو. ماشوم له بیا بانګ وکړه غوږ کې وایي به روپۍ به راکې څونه روپۍ به راکې یاره یو 500 خو به راکې 500 چې نکاح به یې تړله نو ویل به چې سنګل نکاح وتړم او که ډبل وتړم نو سنګل 1500 او ډبل په 200 4,200 روپۍ باندې دا د دوی قلنګونه وو. ډبل سنګل پکې لا څه قیسه او چلو یې ورته جوړ کړي کوژدن کې به یې نکاح وتړله روپۍ به یې ترې واخېستې واده کې به یې وتړلی که دا بیا یې ولې تړې وایي وخت به تېر شوی نو خو بیا د پلار نه نکاح وتړلی په ډېر وخت تېر شوی دی. دا خپل جب دپاره کار کوو. الحمدلله زمونږ ډېر رڼا دین دی او موږ هغه سوچه او صفا خبرې خلکو ته وښودې چې په هغې باندې انسان جنت ته ځي او ورک دې شي که څونه دې ګېډې له منډې ووو که موږ به ترې روان یو نو ولې په دین باندې تجارت شروع کړو او ولې د خلکو نه دین پټ کړو او ولې خلکو ته کمزورې خبره وکړو او هغه غوره د پیغمبر خبره ترې